پنځمه سپاره سورة النساء ودیرشم نمبر آیات دین مخکې الله جل شانه د خپل عبادت حکم وکړ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله عبادت کوي الله سره ذات صفاتو کې څوک مه شریک کوي وبالوالدین احسانا مور پلار سره حسن سلوک کوي رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره او هغه ګاونډي چې ذل قربا وي رشتے والا وی یا نزدی وی او هغه گاونډي چې هغه اجنبي پردی وی او تا سره ناس کس او مسافر او د خپل وینځو د غلامانو سره حسن سلوک کوي الله نه خوښي هغه څوک چې هغه مختالا فخورا لومبنه اتو نمبر کې چې د کوم حقوق تاکید دی الله دې کې کوتاهي هغه خلق کوي چې د چا په زړونو کې تکبر وي فخر او غرور وي الله دې ټول مسلمانان د دوړو صفاتونه خبر نه وساتي د تکبر بارکه احادیث راغلي دي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام فرمائل لا يدخل النار احد اور تبن داخلی گی حق کس فی قلبه مثقال حبت من خردل من ایمان چې داغه پزړه کې د اوری د دانی عمر ایمان وی چې د چا پزړه کې د اوری د دانی عمر ایمان وی دیبا اور دن داخلی ولا يدخل الجنه احد او جنت تبن داخلی گی هر هغه کس فی قلبه مثقال حبت من خردل من کبرن چې د چا پزړه کې د اوری د دانی عمر تکبر او غرور پروتي دیبا جنت تن داخلی بل حدیث هم دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام فرمائل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر جنت دا بند داخلی کی هغه څوک چې د چا پزړه کې د اوری د دانی عمره د ذری برابر عمره کبر وي د ذری برابر عمره کبر وي د جنت ته نه دی نو یو صحابي وای چې ان الرجل يحب سړی خدا خوخی د هر چا د خوخه ده ان یکون ثوبه حسنه چې زما کپړې د ټول نه خشتوي زما کپړې دي د هر چا نه خشتوي ونعله حسنه زما پیزار او بوټان او سپلې د هر چا نه خشتوي نو آیا که چرې دا کبري نو بیا خو ګرانه ده نو حضور علیہ السلام فرمایل ان الله جمیل یحب الجمال الله خشته دی او خایس خوخی دا نه چې ته شلیدلې کپړې اچوا او ته چې کم دی شلیدلې پیزار اچوا نه ښکلې پیزار اچوا قیمتي پیزار اچوا لیکن الکبر طر الحق کبر څه ته وایي چې حق خبره د الله له هغه رستو کې شاته کې حق خبره رستو کې وغمت الناس خلق ذلیل ګڼل نو دې ته کبر وایي نو الله فرمائی الله نخوخی کل مختال فخور دا فخور سوک دی الذین دا اغا کسان دی متکبرین اغا کسان دی یبخلون الناس الذین یبخلون دا اغا خلق دی چه بخل کئی شمتیا کئی اغا خلق دی چه بخل کئی شمتیا کئی مطلب دے بخل ستاوئی یعنی حقوق واجبہ فرائض و واجبات حقنا پا دبانے چکم وی دا نا ادا کئی یو بخپل نا ادا کئی بل لهم دا دی ترغیب ورکی چی صدقات مکوا خیرات مکوا بخپلم بخل کئی او بلم دا بخل ترغیب ورکی خجی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی وی دا آیات دا یہود دا مدینی پا حق کے نازل شوی دی اب بخپل زیاد مغرور خلقو او انتہائی کنجوس و شمپڑک خلقو مال خرچ کولو کے بے بخل کولو اگا علم بے پٹولو چے کمبا الہامی دا اللہ طرف نے کتابونو کے شیو اگا علم بے پٹولو مطلقی دا انفاق فضیلت او دا بخل پا مزمت کی دا یو حدیث زان سر ٹول یادو ساتے خان دا انفاق دا اللہ پلار کے دا خرچ کول فضیلت او دا بخل متعلق چکم مزمت تے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام فرمائل ما من یوم یصبح العباد فیہ نشت دا سے ورز چھ باغی کی انسانان سہر کئی یعنی روزانہ دا سہر پر ٹیم کی اللہ ملکانے مگر دو فرشتی ہوئی دو فرشتی ہوئی ینزلانے دوی راکوزیگی فیقول احدہما دا یو فرشتہ اعلان کئی دعا کئی سہر دنور را خطو ٹیم کی
دا یو فرشتہ دعا کوي سوي اللهم اعطي منفقا خلفا یا الله خرج کوونکی لا کل بدله ورکي څوک چې ستا په رضا باندې ستا دپاره مال لګوي یا الله هغه له بهترینه بدله ورکي بل فرشتہ وی اللهم اعط ممسکا تلفا یا الله کم سړی چې بخل کی شمتیا کی دا هغه مال تباہ و برباد کی نو دا انفاق متعلق دغه فضیلت چې فرشتہ دعا کوي یا الله کم خلق چې ستا په لار کې مال لګوي دا هغوی له بدله ورکي او بل فرشتہ وی یا الله کم خلق چې شمتیا کوي بخل کوي یا الله دا غوی مال تباہ و برباد کوي او دو فرشتي نوري را دي دو فرشتي نوري را کوزيږي یو فرشتہ اعلان کوي یا ابن آدم اے د آدم علیہ السلام اولادا لدول الموت مرگ د پاره پیدا شي مرگ د پاره پیدا شي بل فرشتہ وی یا ابن آدم وابنو للخراب اے د آدم علیہ السلام بچو جوړ کې دورانولو د پاره دا سمرا آبادی چکی دا بورانی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائل ماتا حضرت اسماء فرمائی ماتا نبی علیہ السلام فرمائل انفقی خرچ کوا سکوا خرچ کوا لا تحسی حساب مکوا حساب مکوا نن میں لسو لگولی نن میں شلو لگولی نن میں دا اللہ پنم 500 لگولی حساب مکوا لا تحسی حساب مکوا فیحصی اللہ علیکی اللہ با ہم در حساب شروع کی تی حساب کیا گا نا نن میں دا اللہ پا نم دم رو لے گولی نو اللہ با ہم حساب کی نن میں دے بندل دم رو ورکڑی لا تحسی فیحصی اللہ علیک تی حساب مکوا نو اللہ با ہم سے حساب نکئی ولا توعی فیوعی اللہ علیک تشمارل مکوا اللہ با ہم شمارل نکئی چکل تا شمارل شروع کرو دا دم رو دا دم رو دا دم رو نو اللہ بم دا سر شمارل شروع کی دے وجنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا سخا متعلق حضور علیہ السلام ناشنا حدیث فرمائے لے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے السخی قریب من اللہ سخی انسان اللہ تنزدیوی سخی انسان اللہ تنزدیوی قریب من الناس السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ سخی انسان اللہ تا نزدیوی جنت تا نزدیوی او قریب من الناس خلقو تم نزدیوی کم انسان دا اللہ پر نمورک لگئی اگر دا خلقو خوخوی او بل بعید من النار دا دوزخ نلریوی جنت تا نزدیوی اللہ تا نزدیوی خلقو تا نزدیوی دوزخ نلریوی والبخیلو او شم انسان شم پڑک بخیل دے بعید من اللہ دا اللہ نلریوی شم انسان دا اللہ نلریوی بعید من الجنہ جنت نلریوی بعید من الناس دا خلق نلریوی قریب الى النار دوزخ تنزدیوی اور تنزدیوی والجاہل سخی احب الى اللہ من عابد بخیل سخی جاہل یو سڑے جاہل دے عالم نہ دے جاہل دے لیکن سخی دے دا اللہ پا نمانے ورکر گئی وی دا غور دے اللہ تا دا اغا عابدنا دا اغا روجنیون کی اور تحجد کون کی نا چاگا شم دے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام فرمائل خصلتانے وی دو خویون دی لا تجتمعان فی مؤمن پا مومن کی دا دوار خویون نجمع کی پا مومن کی دا دوار خویون نجمع کی البخل وسوء الخلق یو بخل و یو بد اخلاقی دا دو خوینا پا مومن کے دوارا نہ جمع کیگی یعنی دا مومن شان نہ دے جو مومن دی بخیل وی او یا دے مومنہ بد اخلاق وی نہ فرمائی الذین دا فخور و مختال دا کبرجن اغا خلق دیں یبخلونا چھ بخپلا بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل او امر کئی خلقتا پا بخل باندے ویکتمونا او پٹی ما آتاهم اللہ اغا سچ اللہ دویل ورکڑی من فضلی دخپل فضلنا اللہ رب العزت چھ دویل سورکڑی دی نو اغا پٹی تا سنن دی اخپل معاشرہ کیوں گو رہے یو سڑے با ٹول دنیا تا پتی خمالدار دے خدولت تے اور سرا خو چاگن تا پوسو کی یہ رضا ما ٹول لین دین والار دے او زما پسر دیر زیادی کارون دی او بس پلان کی را ناغشتی دیو ڈنگلی دو منا فریاد بدلو کی چستا با پیڑوس وزی نو اللہ چھ دل سور کڑی دی
د خلکو نه پټي. نو الله فرمایي هغه خلک والذین هغه خلک سګي ويكتمون ما آتاهم الله پټي هغه څه چې الله دوی له ورکړي من فضله د خپل فضلنا واعتدنا للكافرین عذابا مهینا او تیار کړی موږ د کافرانو لپاره عذاب سپکونکي عذاب سپکونکي. دا خبره مې ته مخکې غالبا کړې وه ذهن کې کېنوي چې مسلمان لا د قیامت په ورځ باندې کوم عذاب ملاویږي د ګناهونو په وجه دله کومه سزا ملاویږي نو دا یاد وساتئ چې دا د اهانت دپاره نه دی د سپکوالي دپاره نه دی بلکې د صفایۍ دپاره دی. د مسلمان په دوزخ کې اچول دا د صفایۍ دپاره او د کافر او د مشرک او د منافق په دوزخ کې اچول دا د رسوایۍ دپاره دا د شرمولو دپاره. ځکه الله فرمایي واعتدنا للکافرین تیار کړی مونږ کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب سپکونکي. نو دې نه معلومه شوه د دې آیت نه دا خبر معلومه شوه چې څنګه حقوق واجبه کې کوتاهي کول بخل دا معیوب دی دغه رنګې د خلکو ته د خودو دپاره او د بې مقصده مصارف خرج کول دا هم ګناه ده او دا هم تبذیر دی. بې ضرورته مال لګول فضولیاتو باندې مال لګول لکه اوس بلاچیانو کورونو کې دلته کې د واده روټۍ ورکول کېږي او یو سړی وایي نه مالدار یم زه به شادي حال کې روټۍ ورکوم او 3 ورځې به روټۍ ورکوم. دا صرف هغه فخر دپاره ځان ښودلو دپاره نمایش دپاره. نو الله فرمایي څه کوي الله چې څه ورکړي دي هغه پټوي د خلکو نه او تیار کړی موږ د کافرانو دپاره عذاب سپکونکي. دې متعلق پیغمبر علیه السلام فرمایي د خلکو د نمایش دپاره او دا موږ په دې ګناهګارو سترګو باندې وکتل چې ته به ورته وې ماله بیمار پروت دی ما سره یو 10,000 روپۍ قرض وکړه یو 15,000 روپۍ قرض وکړه دا به څه وایي ما سره خو درک نه لګي نشته او لملیټ او که خپل څه مسله پرې راغله څه کار پرې راغی نو بیا به یې درته پته وي چې دا اوس صرف د نمایش دپاره د ځان ښودو دپاره دی چې کوم دی په لکونو باندې روپۍ لګوي. ابو هریره فرمایي وایي حضور علیه السلام وفرمایل چې الله جل شانه وایي حدیث قدسی دی پیغمبر اعظم نقل کړی دی د پیغمبر اعظم نه ابو هریره نقل کړی دی او پیغمبر اعظم د الله نه الله وایي انا اغنی الشرکاء عن الشرک زه بې پروا یم د ټولو شریکانو نه د خپل شرکت نه ستا توجه ټوله ګډوډه ده توجه دی خوا کوئ زه د ټولو شرکاو نه مستغني او بې پروا یم من عمل عملا څوک چې یو عمل کوي اشرک فیه معی غیري ما سره پکې بل څوک شریک که ترکته زه هغه ته پرېږدم زه پکې حصه نه علم. شداد ابن اوس رضی الله فرمایي د پیغمبر اسلام نه مې واورېده من صلی یرائي فقد اشرکا څوک مونځ کوي د نمایش دپاره ځان ښودو دپاره د شرک کوي او نبی علیه السلام فرمایل د منافقت د مونځ نه ځان وساتئ. څه شی د منافقت د مونځ نه ځان وساتئ. صحابي تپوس کوي رسول دا څه شی دی وی دا دې ته وایي چې د خلکو په مخکې مونځ کوي نو رکوع سجده بس داسې عاجزي او داسې خو چې کله ځان لګوي نو بیا یې نه د رکوع پته وي نه د سجدې ډز ډوزې راغشتي نو وي دا د منافقت. نو من صلی یرائي فقد اشرکا څوک مونځ کوي نمایش دپاره ځان ښودو دپاره شرک کوي ومن صام یرائي څوک روژه نیسي د ځان ښودو دپاره فقد اشرکا ومن تصدقا او چا چې خیرات وکړو. یو عالم ابله دې بیان کولو و یو کس راغی موږ سره وایي مدرسه کې 3.5-4 طالبان دي نو یې ما ته وایي چې یاره ستاسو مدرسه کې د یو وخت د یوې ورځې څومره خرچه کېږي په څو دیګو به ستاسو د طالبانو کار وشي نو یې ما ورته وایي چې یاره تقریبا 15 دیګه چې وي 15 دیګه نو زمونږ د طالبانو بې ګزاره وشي ځکه 3.5 طالبان دي. نو یې راته وایي چې ښه داسې کار وکړه چې زه سبا له تاسو سره 15 دیګه رالیږم 15 دیګه رالیږم ستاسو د یوې ورځې خرچه به کوم دی بس هغه زه برداشت کړم. وی ما ورته وایي چې یاره ګراني ده او په یو دیګ باندې به تقریبا څومره خرچه راځي په یو دیګ باندې ما په خیال 12,000 روپۍ راځي. نو ما ورته چې دا 70-72 روپۍ دی یو کار نه کوي چې ته دا دیګونه مونږ له راوړې نو د دې په ځای باندې زمونږ د طالبانو له تروړې اوړه راوړه نو زمونږ د طالبانو به چې کوم دی نو یې راته وایي چې مولوي صاحب ستا خبره خو صحیح ده خو دا خلک به څه وایي
ستا خبره صحیح ده خو دا خلک به څه وي وایي ما ورته وی چې یاد وساته چې کله ته دیګونه په دې نیت باندې راوړې چې خلک به څه وي زما د خدای په ذات قسمي که ستا مړي ته یو وریځم چې کم دی ورسي یو دانه م ورسي ځکه ستا سوچ ستا فکر څه دی چې خلک به څه وي دې وجې نه حضور علیه السلام فرمایل من صلی یرائي فقد اشرکا من صام یرائي فقد اشرکا من تصدق یرائي فقد اشرکا څوک چې خیرات کوي د لپاره چې خلک به څه وي د شرک وکړه او محمود ابن لبید وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر په ټولو شرکونو کې چې کومه د ټولو نه زیات زه په خپل امت باندې یریږم په تاسو یریږم چې په دې شرک کې به تاسو مبتلا شئ هغې ته شرک اصغر وایي رکوټ شرک قالو یا رسول الله وما الشرک الاصغر دا شرک اصغر پکې څه یو خو شرک دی الله سره شریک پیدا کول خو دا رکوټ شرک څه ته وایي حضور علیه السلام وفرمیل الریا نمایش کول ځان ښودل چې زړه کې دې م دا راله تصور کې دې م دا راله چې زه دا عبادت کوم دا کار کوم دې دپاره چې ریا راشي نو الله رب العزت فرمایي په دې باندې نو دا ټوله د بخل په مذمت کې او د الله په نوم باندې د ورکړي خو یاد وساتئ اخلاص الله ته ډېر محبوب دی نو فرمایي الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل دا هغه خلک دي چې بخل کوي شمتیا کوي امر کوي خلکو ته په بخل باندې ویکتمون پټوي ما آتاهم الله من فضله هغه څه چې الله ورکړي دوی له د خپل فضل نه واعتدنا للکافرین عذابا مهینا تیار کړی موږ د کافرانو پر عذاب سپکونکي والذین هغه خلک ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل رعاء الناس د ځان ښودو د خلکو دپاره خلکو ته ځان ښودو دپاره مال لګوي ولا یؤمنون بالله ایمان نی په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په آخرت په ورځ باندې نه په الله ایمانی او نه په ورځ د آخرت ایمانی ومن یکن الشیطان له قرینا او هغه څوک چې وي شیطان دغه دپاره دوست د چا چې شیطان سره دوستانه شوه شیطان دوست شو فساء قرینا نو دا ډېر دا بد ملګری دی دا شیطان ډېر بد ملګری دی وما دا علیهم څه نقصان به شوی و د دې خلکو د دې خلکو به څه نقصان شوی و څه بلا به پرې راپرېوتی و وما دا علیهم څه تندر به پرې راپرېوتی و څه چل به شوی و هېڅ به هم نه شوي وما دا علیهم څه نقصان به شوی و د دوی لو آمنو بالله که چې دوی ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وانفقوا دوی خرج کړی وي مما رزقهم الله د هغه څه نه چې الله دوی له ورکړي دي وکان الله بهم علیما دی الله په دوی باندې خبردار ان الله لا یظلم بېشک الله ظلم نه کوي الله ظلم نه کوي ان الله لا یظلم بېشک الله ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې ذره پېژنې څه ته وایي ذره څه ته وایي چېرته نور راوخېږي که نه نور راوخېږي او کوټه کې چېرته سوړه وي او دا نور د سوړي ته مخامخ د چې کوم ځای باندې هغه نور لګي دې منځ کې وګورئ په لکونو چې کوم دی هغه ذرات وي نو دغه ذره د ذرې برابر هم الله په چا باندې ظلم نه کوي وان تکو حسنة که وي دا ذره نیکي یعنی د ذرې برابر تا نیکي وکړه یضاعفها الله بغبرګه کې ډبل بکې هغې لره الله غبرګوي دا یو نیکي الله زیاتوي یضاعفها ډبل بکې الله دې لره ویؤتي او وربکې الله من لدنه د خپل طرف نه اجرا عظیما اجر لوی الله به لوی اجر د ذرې برابر نیکي دې کړې ده اخلاص پکې دی تبلیغ والا ملګري وایي که نه وایي چا چې د کجوري صحیحه د الله په نوم باندې ورکړه الله پاک بولا د احد د غر برابر ثواب ورکړي او څوک چې د احد د غر برابر سره زر او سپین زر خرج کی او مقصد نمیش وي ځان ښودل وي الټه پکې د پکړ یاره ده نو الله فرمایي وان تکو او که چرې وي حسنة دا نیکي یضاعفها غبر بکي الله دې لره ډبل بیک ویؤتي وربکې من لدنه د خپل طرف نه اجر عظیما لوی اجر الله به لوی اجر ورکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.